وګوره کفه اړتیا نشته چې دننه لاړ شو هر څه چې غواړې زه درته وایم هر څه به درته وایم هیله کوم ما پرېږده کفه که هلته دننه شي ژوندی به پاتې شي دننه وي که د باندې وي مړ کېږي ستا لپاره هېڅ توپیر نه کوي کفه هیله کوم غلی شه کبخله هغوی ټول سوځوم ته باید تېرې شي که فکر کوي چې ملامتي په پیساګور واچوي او له دې کار نه ځان وباسې نو بیا غلط فکر کوي هر لامل چې وي زموږ په لاس کې د جګړې هېڅ ځواک نه دی پاتې ما ته چې د خپلو ملګرو لخوا کوم معلومات را رسېدلي لوی خرڅ او دغه ورونه له دې ټولو پېښو وروسته ډېر اندېښمن شوي دي ښاغلیه دا په دې معنا ده چې له دې وروسته به ښاغلیه په هېواد کې د ډېرو عسکري سیاسي او اقتصادي عملیاتو شاهد واوسو لوی خرڅ او دغه ورونه له خپل ټول ځواک نه کار اخلي ځکه چې نه غواړي دا په ګونډو شوی هېواد راتلونکې نړۍ کې په خپلو پښو ودرېږي او خبره یې په نړۍ کې واورېدل شي ملګرو یعنې دا هېواد چې ډېرې پېړۍ کېږي رامنځته شوی ضربه یې له لاسه ورکړو ښاغلیه هم یې هغوی له لاسه ورکوي او هم یې موږ په لاس کاله مخکې چې زموږ بهرنیو ملګرو له بورسانه 5 میلیارده ډالر وویستل د هېواد اقتصاد یې په صفر ضرب کړ اوس هغوی په 50 میلیارده ډالرو هم په خواشینۍ سره هماغه څېر عملیات نشي ترسره کولی کوم هېواد چې تر څو ورځو وړاندې پورې د هغوی بهرنی سیاست په ارامه سره مخ ته بیوه اوس یې د لوی خرڅ او د هغه ورونو لخوا جوړ شوي نړیوال سیستم په وړاندې درېږي پوښتنه مه کوئ زه هم بیخي حیران پاتې یم باور وکړئ هېواد داسې ځای ته را رسېدلی چې شمال ختیځو هېوادونو سره د جګړې په حالت کې دی او بیا هم هغوی ته ګواښ کوي ښاغلیه د لوی خرڅ او دغه د ورونو کارونو تر څنګ زموږ تر ټولو لوی ګام به دا وي چې دننه یو ضعیف هېواد رامنځته کړو د دې لپاره تر ټولو لنډه لاره زموږ لپاره تر ټولو اسانه کار دی یعنې ترور او وحشت دی زموږ 10 کلن صادق ملګري د ژمي له خوبه راویښ شوي دي ښاغلیه که د وروسته یوې میاشتې عامې وژنې ته دوام ورکړي نو حکومت به هم دننه او هم بهر کې ضعیفه کړي د خلکو کرکه به هم زیاته شي او د شهیدانو جنازه کې چې خلک اوښکې تویوي له بلې خوا باید د فقر بېچارهګۍ او غریبۍ موضوعګانو ته هم پام وکړو ښاغلیه په ټولنه کې باید دا کارونه زر تر زره وشي ښاغلیه لویې تراژیدي فضاوې باید رامنځته شي ښاغلیه د ځان وژنې او همداسې د طلاق پېښې هم باید ډېرې زیاتې کړو زموږ په فرمایش جوړ شوي خبرونه باید رسنیو کې خپاره شي له ټولو مهمه هغه د ټولپوښتنې صندوق دی چې د اساسي قانون بدلون لپاره ایښودل کېږي دې سیستم چې موږ دې ځای ته را رسولی یو باید په هېڅ ډول بدل نه شي همدارنګه د خزان کلکه ضربه به له خپلو بهرنیو ملګرو سره یو ځای وارده کړو خو که چېرته ناکامه شو بیا به زموږ د لمنځه وړلو وار هم راورسېږي که ناکامه شو بیا به د 2011 کال ټاکنې د 2012 کال د ولسمشر ټاکلو خیال به مو له خاورو سره خاورې شي ملګرو ښاغلو زما په خبرو خو پوه شوئ که نه ډېر ښه اوازې مو په خبرو پوه شو ښاغلیه داسې هېڅ شک مه کوئ اوس نو تللی شئ هو صبر وکئ لومړی د پیساګور له مرګ نه ځان ډاډه کوئ او ماته خبر راکئ په سترګو ښاغلیه اندېښنه مه کوئ هغه مینیک به چېرته تللی وي ووایه هېڅ نه پوهېږم ومې ویل ووایه پیکاسا څه جنجال دې راته جوړ که
خو د دې حسابي به در سره کوم چاپیت کړئ ځانونه پټ کړئ هر څوک چې دننه دي خبر دي شي عاکف راغلی د مارتي وان زوی عاکف راغلی چې تاسې ټول ژوندي وسوځوي باور مې نه کېږي بیا هم عاکف دی اوس د بېهوشه کېدو وخت نه دی زر باید ځان پټ کړو ان باید له دې ځای نه وتښتو له دې سړي نه هېڅ نه خلاصېږو دا ځل په موږ رحم نه کوي هرومرو موږ وژني په هوښ راشه مې نیکه اوس نو داسې باندې خبرې مه کوه هله زر کوه مخکې شه دا اور چې زه بلوم ستاسې په څېر رذیلان به ټول په ایرو بدل کي کومې تیارې کې چې تاسې غواړئ دا هېواد وغورځوئ د دې اور په وسیله به هغه روښانه کړم زما غږ مو واورېده په ما رحم وکړه عاکفه هیله کوم رحم وکړم ولې په تا رحم وکړم پیسا ګوره ها کله چې دی زما پلار او مېرمن وژل تا رحم وکړه کله چې د ماشومانو په ښوونځیو بمونه کېښودل رحم دې کړی و کله چې د ځوان عسکرانو وژلو لپاره له ترهګریزو سازمانونو سره معامله کوله زړه کې د هېڅ رحم پیدا نه شو زه ولې په تا رحم وکړم ها زه ولې در باندې رحم وکړم دې کارو ته اړتیا وه د دې هېواد د بقا لپاره دې ټولو کارو ته اړتیا وه اوس هم د خپلو کارونو پلوي کوې یعنې چې د هېواد بقا غواړئ تاسې خو د دې هېواد ریښې سوځوئ اوس د خپلو کارونو پلوي هم کوئ خو که داسې وي دلته ستا مړه کېدل هم یوه اړتیا ده ضرورت دی هېواد ته یو لوی خدمت دی اته دېرش لاسونه مرکز ته د عاکف ځای په ډاګه شبه کرم د مرکز نه اته دېرش لاسته د هغه کس موټر وروستی ځل د کمربورګا سیمه کې لیدل شوی سمه ده پوه شوم ډېر نږدې یو امیر صاحب نیازي هغه به چېرته تللی وي دلته کوم ځانګړی ځای شته او که نه نه پوهېږم امیر صاحب ټوله سیمه باید ولټوو هلکانو ته ووایه چې دا سیمه ټوله به لټوي سمه ده امیر صاحب د وروستي ځل لپاره پوښتنه کوم دا کایا مینیک به چېرته تللی وي انجمان کېدای شي لوی انجمان ته تللی وي که په پیسا ګور کوم څه وشي د دې کار سزا به ډېره سخته وي درته ارزو بله امر صاحب پیکاس رانه ورک شو خو همدلته چېرته نږدې به وي کانال جا سیمې خواته روان ناڅاپه رانه ورک شو کانال جا مونږ هم دې خواته روان یو دلته عاکف څارو یعنې دواړه یو خواته روان یو که پیدا دی که خبر راکړه سمه ده امر صاحب تاسې هم پیکاسا خیرات دی ښاغلو له حسابي پرته داسې چېرته ځئ ولې بیړه لرئ ډېر ښه وخت کې راغلی ورورجانه ما هم له ډېر وخت راهیسې هڅه کوله تا ته ځان در ورسوم ډېر ښه دې وکړل چې راغلی خبرې مه کوه بې شرفه رذیله تاسې دواړه دې خوا ودرېږئ تاسې ټول وژنم ما او پیسا ګور سره مو خیانت وکړه موږ مو خرڅ کړو چا موږ نه نه ښاغلې داسې نه ده ته تېروتی یې وګوره دا هر څه د عاکف له امله شوي دي څنګه چې ته هم پوهېږې هغه هڅه کوي چې موږ خپل منځ کې سره وغورځوي چا چې په ما برید وکړه هغه هم د عاکف کسان ول ته دلته وخت ضایع کوې عاکف به هلته پیسا ګور ووژني پیسا ګور هغه تر اوسه ژوندی دی البته چې ژوندی دی ده نه دی عاکف لږ څه مخکې هغه دلته راوست مخکې له دې چې هغه ووژنې زر هغه وژغوره د دروغو په ویلو ځان مه ژغوره ولې به دروغ وایو وګوره موټر یې هلته ولاړ دی لږ څه مخکې راغی موږ سره په خبرو دې وخت مه ضایع کوه موږ تل ستا امر ته چمتو یو پیکاسه خو که ښاغلی مړ شي دا به د ټولو لپاره یوه لویه ضایع وي هله پیکاسه نور نو څه ته په تمه یې په خپل عزت درته قسم کوم چې زه دروغ نه وایم پیکاس جانه نه
هله بیړه وکړه هله. هر څوک چې هلته وي زما خبره دې ښه واوري. ستاسې ټولو پای را ورسېده. داسې مه کوه عاقبه، زما خبره واوره. د باندې څه خبره ده؟ څوک راغلی دي؟ ها نه پوهېږم ښاغلیه، ساتونکي ځواب نه راکوي. هلته څوک نشته خو غږ یې راځي. زر پټه دروازه خلاصه کړئ، له دې ځای باید ووځو. داسې مه کوه مه کوه. مه کوه مه کوه مه کوه. داسې مه کوه مه کوه. سلام نه ملګرو، که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ، نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ، دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي، کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. بیړه وکړئ بیړه وکړئ. هله نو څه ته پته مې زر کوه هله. دواړه زما موټر ته پورته شئ. مخکې له دې چې ناوختي شي زر پیسه ګور به ژغورئ هله. بیړه وکړئ. که دروغ دې ویلي وي دا ځل به دې له غوښو کباب پوخ کړم او وبه یې خورم. نه الله وای 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 وای. امر صاحب د پیکاس موټر مو پیدا کړ. له کانال جانه چې لږ تېر شوی بیا ښي خواته تاو شئ. 500 متره وړاندې ولاړ دی. سمه ده همدا اوس درځو تر څو چې موږ نه یو راغلي لاسوهنه ورکوي. هله مخکې له دې چې پولیس راشي باید وتښتو. دا یې ونیسه چې پورته یې کړو. پولیسیا لاسونه مو پورته کې ونه پاڅېږئ. مرسته وکړئ. موبایل ونه پاڅېږئ. داسې شاته لاړ شئ، دیوال ته تکیه وکړئ. هلئ زر کوئ. عاقب دننه دی، غواړي پیساګور ووژني. زر هغه ونیسه. عاقب دننه دی؟ هو له پیساګور سره یو ځای راغلی، هغه به ووژني. زر کوئ. بله ممدوحه. امر صاحب چېرته یئ؟ لږه لاره پاتې ده، همدا اوس به در ورسېږو. عاقب دننه تللی؟ بیا راته د اور بوی راځي. فکر کوم دا ځل یې په رښتیا پیساګور سوځولی دی. دا ته څه وایې؟ امر صاحب بیړه وکړئ. سمه ده همدا اوس درځو. دا لعنتي دروازه تر اوسه نه ده خلاصه شوې. سلام ښاغلو. دا ځای څومره ګرم دی که نه؟ ته نه څوک یې؟ بخښنه غواړم خپل ځان مې در ونه پېژانده. زه عاقف یم او دا مې هم ښایسته وسله ده. 6 مرمۍ لري. یوه یې لاړه. یعنې زما د پلار اصلي قاتلین تاسې یئ، چا چې دا هېواد په دومره وخت کې له وینو. خانو په اجازه دی، یو کار دی چې باید خلاص یې کړم. پیساګور خو دوزخ ته لاړه، هلته به یوازې زړه تنګ شي. پیکاس هم دغه څنګ ته ورلېږم. تاسې خپل قیمت ته دوام ورکئ. هیله کوم داسې مه کوه عاقفه. عاقفه داسې مه کوه، صبر وکړه. عاقفه مخې ته مې راشه.
پیساګور ښاغلیه څنګه دې حالت ته رسولی هرومرو دې غچ اخلم زه تا سره ژمنه کوم غچ دې اخلم عاقفه مه پټېږه راووځه د نر په څېر مې مخې ته راشه ته په نرتوب کله پوهېږې پیکاسه حاله مخې ته مې راشه ولې رانه تختې ها دا رانه ته په نرتوب کله پوهېږې پیکاسه زارم سره خو ستا په څېر وي کم عقله تر څو چې تا ونه وژنم چېرته نه ځم تا هم د پیساګور څنګ ته ورلېږم مه خفه کېږه چې ترې جلا شوې کوم کار دی چې پیساګور سره وکړه هغه حسابي باید راکې زه یوازې خپل خدای ته حسابي ورکوم بل هېڅ چاته هم نه دا زما مسؤلیت دی چې هېواد له تا او ستاسې په څېر کسانو نه خلاص کړم نور نو هېڅ یو په دې هېواد کې ځای نه لرئ ستاسې نسل به ورک کړم پیکاسه خبرې بس که مخې ته مې راشه حالا کیفه ستا په څېر کسانو نه به دا هېواد څوک پاکي ها ته فکر کوې چې ښه کار کوې ها ما ته ووایه ته مانه څه توپیر لرې ها ته هم یو قاتل یې یو بې رحمه قاتل یې داسې دې نه پرېږدم عاقفه هر څومره توان چې لرې په کار یې واچوه خو زه نور غم نه لرم که مړم شم زما شاته نجیب عامر شته ممدو شته ستا شاته څوک دي یو څو ډارن موږکان یو څو شغالانو خرڅ شویو سپیانو او خاینانو پرته بل څوک نشته یعنې څه دا چې یو څو کسان دې ووژل فکر کوې د 300 کلونو پروژه دې ختمه کړه ها لیونتوب مه کوه عاقفه هم دومره خبرې بس دي حالا مخې ته مې راشه دا رانه نیازی اطفای او امبولانس را غواړئ هلئ بیړه وکړئ زر کوئ سمه ده مستر د ټولو ډلو د پام وړ زر دلته امبولانس او اطفایه راولېږئ زر امبولانس راولېږئ حالا مخې ته مې راشه حالا له ما نه ډېر ډار شوی عاقفه څنګه جامې به دې هم لمدې کړې وي دومره ډار شوی چې یوازې په یو فلج کس دی زور ورسېده ډارانه راووځه راووځه ډارانه مخې ته مې راشه مخې ته مې راشه ستا جامې به لمدې شي موږ پوهېږو چې څوک ډارن دي وسله دې وغورځوه وغورځوه ستا د وژلو دې شېبې ته زه څومره په تمه وم ته پوهېږې داسې ده دا فرصت دې بل وخت لاسته نه راځي اوس چې فرصت لرې هم دا اوس دا کار ختم کړه په ډېرې لیوالتیا سره دا چې د کایا مې نیک له لاسه مړ شم ښه به وي چې ستا په لاس مړ شم عاقفه
آیا دا فرصت به بل ځل زما لاسته راشي؟ نن زما بخت راویښ شوی دی. ستا د وژلو ویاړ هم ماته را په برخه کېږي. د خدای په امان. عاکف. خبره مه اوږدوه، ډاز وکړه. په ډېرې خوشحالۍ به یې وکړه. ښکاري چې باید دواړه مخامخ دا کار خلاص کړو. ودرېږئ، کانونو ډز کوم. ومې ویل لرې شئ. جلا شئ. زر کوئ. سلام نه ملګرو که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي، کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. بې ځایه هڅه مه کوه پیکاسا، نور نو چېرته نشې تللی. ملګري دې ټول مړه شول، تا به هم ژوندی پرېنږدي. له ما پرته بل هېڅوک هم تا نه ساتنه نشي کولی. پیکاس تښتېدلی، موږ لاسوهنه وکړو. نه، پولیس هلته دي څه ونه کړي. پلان به خراب شي. په پټه هر څه وڅارئ. عاکف یې راوویسته. څه وشول؟ آخر دې زه ونیولم، لاسونه مې دې ولچک کړل، خوشحاله شوې. ما ته دې حالت ته نه یې رسولی عاکفه. غلط کس ته غوسه کېږي. هغه عدالت سره چې ډېره مینه لري هغه ته تسلیم شوم. زندان کې به زوړ شم، ته به هم ډېر خوشحاله شې. ته څه وایې ها؟ څه وایې؟ په دې ژوند کې ته هغه کس وې چې زما ډېر خوښېدي، یوازینی ملګری مې وې. داسې مه کوئ څارګر صاحب. په زړه کې مې اور بل دی عاکفه، په زړه کې مې اور بل دی. زما لپاره یې مه سوځوه، زه په خپل ځان ویاړم ملګريه. دا هېواد مې له یوه لوی کثافت نه پاک کړ. وروسته له دې په ارامه خپلو کورونو کې ویده شئ. تاسې ټول څه زندان کې اوسم، څه د باندې، څه د ځمکې په سر راته هېڅ توپیر نه کوي. نور نو هېڅ څه راته ارزښت نه لري. وروره ستا امر ته په تمه یم. یوه شیبه. پولیسو عاکف د باندې راوویسته. عاکف نښې ته برابر د اجازې ته په تمه یم. عملیات هم دلته پیل کړو.
زه په یوازې ځان دا پرېکړه نشم کولی باید دا کار ته نه پوښتنه وکړم خو لږ وخت لرو په تماشه څه شوې کومه ستونزه رامنځته شوې عاقب همدا اوس زموږ په نښه کې دی ستاسې د ټولو اجازې ته په تمه یو مړ یې کړو نه پوهېږم چې اګر تا خبر دی که نه هغه اوس په لاره کې دی که امکانات یې وي یو ځل ورته زنګ ووهئ بلې ښاغلیه د یوې مهمې خبرې لپاره مې تاسې ته زنګ وهلی پولیس عاقب له ځان سره بیایي زموږ کسان هم هلته دي که وغواړو هغه وژلی شو ومو غوښتل ستاسې پرېکړه واورو څه امر کوئ تا زموږ ملګرتیا ته خیانت وکړه ما چې هر څه کړي یوازې د خپلو ملګرو لپاره مې کړي دي یوازې ستاسې لپاره مې هر څه کړي ممدوحه هلی نو بس کوئ خبره مه اوږدوئ بس کوئ ثابته وروره دلته خو ډېره ګډوډي جوړه شوې عاقب هم نیولی دی وروره مونږ اوس ډېر وخت نه لرو ښاغلیه لږ څه وروسته به هغه سړی موټر ته پورته کړي نوینې زه هم د هغوی خبر ته په تمه یم سمه ده ښاغلیه همداسې به وکړو څه وکړو امر یې وکړه چې خپل پخوانی پلان پلی کړو واتوزه زما غږ اورې اورم یې سپین ږیری بابا خبر ته په تمه وم سمه ده پوه شوم سپین ږیری بابا څه وکړو د عملیات لغوه شو عاقب ژوندی پرېږدو نه تر څو چې زندان ته ځي ژوندی به پاتې شي د ژوند تر پایه به زندان کې پاتې شي تا همدا غوښتل د زندان کې جوړ شي دا دی وګوره خپلې هیلې ته ورسېدې که ما دا کار نه وای کړی که نه ډېر معصوم کسان به وژل شوي وو توبه څارګر صاحب بس کوئ بس کوئ ارامه اوسئ څارګر صاحب ارامه اوسئ بس که صبر وکړئ ودرېږئ څارګر صاحب راځه د دوی کیسه کې مه کېږه څه مو کړي دي د هغوی کارونو ته به په رڼو سترګو کتل نور مو څه کړي دي ووایه ارامه اوسه څارګر صاحب اگر تا هیڅکله نه غواړې چې دا کار د پولیسو مخې ته وشي موږ د هغه کار زندان کې ختموو پوه شوم راځئ غواړې د ژوند تر پایه د موږکانو په څېر پړ شي پیکاسا زما لاټ کرنل او هوښیار وختې نجیبه زه دلا نه یم پېژندلی زه دومره په اسانۍ ماته نه منم په اصل کې تاسو نه یم پېژندلی پیکاسا زه هېڅکله هم ماته نه منم تا سره مې یو ژمنه کړې وه چې په یاد دې ده او که نه د څه شي ژمنه لږ دې عقل په کار واچوه هو په یاد مې شوه ویلي دې و د فصل په پای کې به وګورو
هو د فصل پای را نږدې شوی پیکاسا حالا نو مخکې شه ما زندان ته نشي وړل. سلام نه ملګرو، که تاسو چېرته غواړئ چې د سارګر سیریال او همدارنګه نور سیریالونه افغان آنلاین ټي وي څخه ترلاسه کړئ نو راځئ له موږ سره ملګري شئ. د افغان آنلاین ټي وي چینل سبسکرایب کړئ او په بغل کې د غنټې نښان ووهئ تر څو موږ هر یوه نوې ویډیو اپلوډوو نو تاسو پورې ورسېږي. ملګرو دلته ویډیو سره راشئ، دې ځای کې کومې تېرې شوې برخې ټولې دلته موجودې دي، کومې چې تېرې شوې د سارګر سیریال تاسو ټولې دلته کتلی شئ. اوس ډله بشپړه شوه. دوی مې ولې نیولي دي؟ امنیت ته وړو امر صاحب. تا سره ثبوت شته؟ اوس لپاره خو نشته. ښه نو دوی دواړه خوشي که. خو امر صاحب ممدوحه څه چې وایم هماغه وکړئ. عامر صاحب موږ هم داسې خوشحاله یو. عاقب شاید چېرته ځي موږ هم ځو. ډېرې خبرې کوي ښاغلی ثابته. ستا وار به هم را ورسېږي. ورځئ دې ځای نه لاړ شئ. هلئ نو راځه خیرې. دوی دواړه موټرو ته پورته کړئ. ځو څارنوال صاحب ته هم خبر ورکړئ چې د پېښې په اړه څېړنه وکړي. سمه ده امیر صاحب. عاقفه موږ به تل له تا سره اوسو، تر مرګه پورې به یو ځای یو. که اړتیا شوه موږ به دې څنګ ته دار شو. بیخي هم داسې ده. بیا به سره وګورو انشاءالله. فکر کوم نجیب امر لږ څه ناز درکړی. ژوندی دې وي، زه یې ډېر خوښېږم. خدای دې وکړي چې یوه زندان ته ولېږدول شو. زما تر ټولو لویه هیله هم دا ده. زما نه خوښېږي چې خپل کار نیمګړی پرېږدم. زما هم که ممدو نه وای راغلی ته به هم د هغه ډارن په څېر سوځېدلی وای. ما ته وګوره، د پیساګور په اړه داسې خبرې مه کوه. دلته څه خبره ده؟ باده ده په خدای. وګورئ له دې وروسته تاسې دواړه د یوې لارې مسافر یې. له ټولو زیات باید تاسې دواړه له یو بل سره مرسته وکړئ. داسې کارونه ښه نه ښکاري. اوف ښه ثابته وروره، اوس خاکب څارګر هم نشته. اوس موږ څه کوو؟ څه کار کوو؟ یوازې پاتې شو. ستا په اړه نه پوهېږم، خو زه یو کار لرم چې باید حل یې کړم. ښه دا روزو موضوع. هو هغه باید د خپلو کارونو سزا وویني. دوی نه څوک دي؟ مه ډارېږه خیري. هر څوک چې بېکاره پاتې شي بیا موږ سره کار پیدا کړ. څوک یې او څه غواړې؟ تاسې باید له موږ سره لاړ شئ. ما ته واتوز وایي ثابت خانه، داسې لوبې مې نه خوښېږي. دا بلا نور له کومه را پیدا شوه. دوی موټر ته پورته کوي. هله موږ خوشي کوي. څه خبره ده؟ هې چاته وایم؟ راځه خیري، راځه چې لاړ شو. وروره خوشي که ښاغلیه، تاسې څوک یئ؟ څه غواړئ؟ څه کوئ موږ سره؟ ها صفاکاري کوو ګرانه. صفاکاري؟ ته څه شي صفاکاري؟ زه خپل ځان صفا کولی شم وروره. ښه دوی وې سیاله مخکې شزر کوه. کم عقله. ثابت او خیري له موږ سره دي. تاسې څه وکړل؟ هغه قیام مینیکه او نور کسان مو پیدا کړل؟ ټول یو مرکز کې راټول شوي دي. راځئ کاري چې درې واړو د تېښتې پلان نیولی دی. اجازه مه ورکوئ چې وتښتي. زه هغوی ټول غواړم. امر به پرده کېږي. راځئ واتوز امر وکړو ملګرو، ورځو او هغوی ټول نیسو. اړتیا نشته چې دننه ورشو. هغوی خپله راووتل. د تیارې ټکټونه مو اخیستي دي؟ اخیستې مې دي. پاسپورټونه څنګه؟ هر څه چمتو دي. زموږ پلانونه کې د انجمان له منځه وړل نه ول. اوس موږ ټول تباه شولو. هرومرو به موږ پسې هم شي. کاش چې پیساګور او پیکاس هم دلته وای. هو وروره، کله چې پیکاس را سره و ځان مې ډېر خوندي احساساوه.
اوس دا خبرې پرېږدئ هر څه تېر شول زر تر زره باید هوایي ډګر ته ځان ورسوو راځئ چې ځو دوی ته وګوره موږ به تاسې هوایي ډګر ته بوځو اړتیا نشته تاسې نو څوک یې ها موږ ساتونکي یو راغلي یو چې تاسو بوځو دا خبره له کومه شوه موږ چېرته بیایې ومې ویل که نه موږ سره باید لاړ شئ فکر کوم غلط شوي هېڅ نو یې غلط شوي باید له موږ سره لاړ شئ خو موږ تاسې هوایي ډګر ته نه بیایو یوه شېبه صبر وکړئ څه کوئ څه کوئ خوښي مې کړ خوښي مې کړ صبر وکړه داسې مه کوئ خوښي مې کړ څه کوئ د تاسې ټول ټول مخکې شه خوښي مې کوئ زر کوه مخکې شه زر کوه خبه و چې زه موبایل موټر کې وړی وای امر صاحب څه وشول دا موټر دې خوښ نه شو بل ځل به درته لیموزون په کار ونیسو بیا را په یاد کا دا خبره نه ده زه نه غواړم ته قاتل سره یو ځای واوسم ته دلته څه کرای غواړم پوه شم هېڅ جرم نه لرې ما د ده په څېر قاتلین او بې شرفان ووژل مهمه دا نه ده چې څوک دې وژلي کفا مهمه دا ده چې څنګه دې وژلي څنګه مې وژلي دي حقوق او قانون دې پام کې نه دی نیولی خلک دې په څوکیو تړلي په برمه دې سوري سوري کړي ستا ځواني همدا ده هو دا کار مې هم کړی ډېری یا ستا کسان ول یا هم ترهګر ول که وخت راغی بیا هم کوم یعنی چې بیا یې وخت راشي بیا هم کوي ښه ده بیا به دې ټول عمر زندان کې تېر کړي داسې خبرې کوې لکه هېڅ چې نه پوهېږي امر صاحب که تاسې خپله دنده په سمه توګه سرته رسولې وای بیا به نن زه دلته نه وم پر دې بنده کا کیفه دا چې قانون ته ژمن یم تا نه بخښنه نشم غوښتلی ما هغه کار وکړ چې سم و د همدې لپاره ته زندان ته ځې او زه هم په ازاد ډول کور ته موږ چېرته راوړي یو هېڅ نه پوهېږم مینیکا بخښنه غواړم ارزو مېرمنې موږ مجبور وو چې داسې وکړو مهمه نه ده تاسې خپله دنده سرته ورسوله پرون شپه مې یو عجیبه خوب ولید هغه لپاره اندېښمنه یم خیرت خو به وي انشاءالله څه دې ولیدل اوس نو د پیساګور ډالۍ پر ځای دا کار تا ډالۍ خپل کار پیل کړی زر کوه کار دې خلاص کا کار مې نه دی خلاص شوی ومې ویل باندې که هغه جلۍ راغله ما ته وګوره پام کوه چې دا ځل کوم لیونتوب ونه کړې امر صاحب نه لرې اوسه غواړم د نجیب کار ته حل کړي هر څنګه چې تاسو غواړئ ښاغلیه ولې دې دا ووژه تاسې څوک یې بام دې ځای پر ځای کو زه هم غواړم تا ته یو څه درکړم امر صاحب